لوبې ته د ډیوا ګروپ او امارات ګروپ په مالي ملاتړ وړاندې کیږي. د کابل غوره لیګ دویم پړاو او په اوریز کرېکټ کې د افغان لوبغاړو نوی ریکارډ. د کابل غوره لیګ کورنۍ سوداګریزې سیالۍ د جون په 4 د پلازمېنې کابل په کوربتوب پیل شوې. دغه سیالۍ چې د جون تر 14 به دوام وکړي، تر دې دمه پکې ټولې 11 لوبې ترسره شوي چې له جملې یې 3 د بندي امیر، 3 کابل زلمي، 3 سپین غر وایررز او یوه لوبه شمشادي ګلز او کابل نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. شاهین هینټرز په دغه لیګ کې تر اوسه کومه لوبه نه ده ګټلې او نن یې د دې لیګ 11 او خپله 3 لوبه هم سپین غر وایررز ته وبایلله. بل لور د کابل غوره لیګ په روان دویم پړاو کې پرون کابل زلمي لوبډلې په ټوله کې په اوریز کرېکټ کې د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړ. د کابل زلمي لوبډلې پرون شمشادي ګلز ته په یوه په زړه پورې لوبه کې د 293 منډو هدف ورکړ او سیالۍ لوبډلې ته یې د 111 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کابل زلمي لوبډلې د 293 منډو هدف د اوریز کرېکټ په تاریخ کې تر ټولو ستر هدف دی. تر اوسه په ټولو نړیوالو کورنیو او فرانچایز اوریزو لیګونو کې هیڅ کومې لوبډلې دومره لوړ هدف نه دی ورکړی. خو تر دې څه موده وړاندې د نړۍ په تر ټولو ستر او معتبر لیګ IPL سږني پړاو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبغاړو 280 او له دې مخکې په بله لوبه کې 270 منډې هدف ورکړی و. په همدې حال کې د کابل غوره لیګ په یاده لوبه کې تر ټولو جالبه خبره د افغان مخکښ توپ اچوونکي قیس احمد له لوري د توپ اچونې سره په توپوهنه کې د 80 منډو جوړول وو. په ورته مهال نوموړي په توپ اچونه کې هم د 3 وکټو په اخیستو د یادې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته.